بسم الله الرحمن الرحیم. راځو امسورډ ته راوځو یو عکس به راو فیکچرز مثلا داسې مې راو دې اندازه به لږ کوچنی کړو. تېر ورځ مې دا خلاص کړو. اوس راځو سرچ په اپشن وایو. اپشن کې اول ورو پوزیشن. اوس وګورئ دا ټوله غیر فعاله دا ځکه پوزیشن اوس د دې موقعیت نه دی ټاکل شوی. ته د دې ځای څخه نشې انتقالولی. دې لپاره باید ته د پراب کې یو ډول انتخاب کړې. مثلا زه راځم دې کې د اټای ډول انتخاب کوم. اوس راځم دلته اپشن باندې کلیک کوم. اول ور پوزیشن دا چې روان دي د پوزیشن روان دي. وګوره مور لیاوټ اپشنز هغه وکنو. دې کې اول ور الاینمنت دا د پوزیشن ټاکل دا ټول ډولونه دي. زور تام څنګه وکړه د دې الاینمنت چپه طرف ته وېسه د کالم په ډول غواړي د مارجن صفحې کریکټر توري چپه مارجن رسته مارجن انساید اوټساید انساید داخل اوټساید داخل. اوس راځم ورته د مارجن مطابق دا عکس وېسه چپ رسته طرف اوس مارجن سره رسته طرف ته راغلی. دلته کلیک کوو مور لیاوټ اپشنز بل ورته په منځ ته را. اوس نو منځ بیا مارجن ستا کم ځای دی لوړه خوښي بیا لوړه خواته نه ځي. که د صفحې سره وړي بیا هلته راسې په صفحه ورته انتخاب کړه فیج. اوس راځم په منځ کې د صفحې سره لوړې خواته راوړم. دلته به راسو تام رسته طرف ورسته طرف بیا راغلم. پوزیشن مور لیاوټ اپشنز دا خو یو ډول. بل راځو بوک لیاوټ. په بوک لیاوټ بیا صرف انساید اوټساید مارجن د نن څخه د باندې ورته د مارجن په د نن څخه کې راوړم. دا ګورې دا خاطر اوټساید بیا دا خاطر دلته به کلیک وکړئ مور لیاوټ اپشنز تام د مارجن اوټساید راوړم. ګور دا بل خاطر صفحه بیا دا خوا د صفحې څخه راځي انساید اوټساید بیا دا ځي. مور لیاوټ اپشنز بل لرو ابسولوټ پوزیشن. د دې لار بیا د انچ په ډول وکولای شي. څو انچ د مارجن څخه لري د مارجن کته صفحې څخه ورته د مارجن څخه دی انچ لري دا عکس اوس یو کې. اوس تاسو به زه خط کش ښکارا کوم رولر دستا ګورئ یو انچ لري د مارجن څخه نه لري. که د صفحې څخه راولې چې کلیک وکړئ مور لیاوټ اپشن ورته هم د صفحې څخه د 2 انچ کېږي. مخکې یو انچ اوس 2 انچ ولې یو انچ مارجن دی کنه یو انچ مارجن دی. یو انچ د امر فاصله ورکړئ عبارت واسه خپل زه راسم بیرته د مارجن انتخاب کوم بیرته یو انچ. اوس نو بیرته دغه اندازه درته سموي. د صفحې څخه څو انچ د صفحې څخه ورته هم 2.5 انچ لري. اوس یو کې که 2.5 انچ لري دی کنه څه یو انچ دا څه یو انچ دا 1 انچ. دلته کلیک کوو مور لیاوټ اپشن دا خو دا ډول شو. د مارجن څخه هم کولی شي د کالم دا ټول هغه ډولونه دي. چپه مارجن رسته مارجن سری دا ډول ورته انتخابولی شي. بل ورته هم ریلیټیو پوزیشن د دې لارې په فیصدي باندې ورکولی شي. دا دغه څه ځکه په 100% باندې وشي. دغه ځکه چې د مارجن څخه کله څه پاین هر خو د صفحې څخه په حساب راځي او که مارجن به مارجن ورته هم صفحې څخه دغه ځای څخه شي 100% لري صفحې څخه 10% لري. دلته براسه ورته وټاکئ څنګه موږ دلته ورته وټاکئ 10%. اوس به دا وکړئ صفحې څخه لږ دی خلاص 10% د دې څخه د دې پر 10% سول 40% مثلا 2 نه 50% ده. دلته به کلیک وکړو مور لیاوټ اپشن تام د سولري 50% بار په منځ کې راځي. دوه خوا د فاصله ورکړئ د صفحې څخه سره دا عکس نمبر لري. دلته کلیک کوو مور لیاوټ اپشن دا خو د دې ډول نه دا په کوم ډول په پوکي ډول. اوس په مودي ډول غواړم چې د عکس منظم کوم د صفحې څخه د لوړ طرف ته راسي. ګورئ صفحې ته ولاړ بدل ته کلیک کوم مور لیاوټ اپشن ورته هم د صفحې څخه نه د مارجن څخه د لاین د لیک څخه هم کولی شي چې اول لیک تاسو لیکنه کړې ټاپ مارجن لوړ مارجن لاندې او انساید او اوټساید دا خوا طرف ورته هم د مارجن څخه د کوم طرف ته ولاړ شي بوټم کې لاین طرف ته ولاړ شي. دا خو په مودي ډول نه ادا اوس کې کوم اوس وګورئ لاندې د مارجن څخه راغلی دی کنه دا خو خالص څخه د دلته ورته مور لیاوټ اپشنز بل په دې کې هم دا ډول دی کولی شي د انچ په ډول ورکړي 100 انچ لري تام 1 انچ لري د مارجن څخه. اوس وګورئ د مارجن څخه 100 انچ لري دلته تاسو ورته اندازه 1 انچ
یو انچ خو دا سفید یو انچ دا مارجن بل ته کلیک کو او تام سپیس خو دی انچ لري دا براسه پیج به انتخاب کړئ اوس خو دوا سول اور د مارجن سره راځي د سپیس خو 4 انچ لري سي مارجن سره راځي نرال ته کلیک کو مور لیاوټ اپشن پښته دوه انچ یو انچ نه راځي دا وسره سیسو دا یو اندازه خپل د مارجن یو انچ اندازه دلته کلیک کو مور لیاوټ اپشن بل ریلیټیو دا په غډال فیصدي باندې ورکول شي تام یو دیش فیصد دی لري د دې ځای دومره اندازه فیصدي په ډول ورکول شي بل تام څنګه وکړه موو ابجیکټ وذ ټیکسټ کچې دا انتخاب د عکس د خط سره انتقالیږي او زه لازم دا انتخاب مو کې کوم دلته چې کله کلیک وکړو چې لیکنه اضافه اوس خورالي نه دلته براسو وګورو مور لیاوټ اپشنز دا بیرته ستاسوي دا به وکړي او اوس لازم زه دلته لیکنه کوم نه انتقالي سي وګورئ بیرته هغه دغه به ستاسوي دلته کلیک وکړو ورته بیرته ستاسوي دا د کمپیوټر کې انتخاب چې کلمه انتخاب مطلب شی باندې عملي کنه دا شی په عکس سره انتقالیږي کنه به د خاص سره انتقالیږي کته د موضوع مطابق عکس دی راوړي هغه د موضوع سره یو ځای نه چې ورته انتقال به بدای انتخاب او کنه د انتقال وي به بدای است به بدای غزه تاسو په دا دغه کې مو ول پر راو ټیکسټ ولور علاوه ورل په دې عکس باندې بل عکس چې شول څه کنه اوس راځم دې څه کافي بس او دا عکس په دا بل عکس شول کیږي تام په دې عکس بل عکس نه شول کیږي نو څنګه وکړي دلته براسه مور لیاوټ اپشن دا وست اوس وګورئ اوس په شول کیږي دا خاطر غوړې یو خو بل خاطر څنګه وکړي هغه بدل دې استکوي په دې اپشن بل لاکن کر او لیاوټ ان ټیبل سیل دا په ټیبل سیل کې دا عکس موجود دی کله چې ماکس راوړي په ټیبل سیل کې سره دا لپاره بل ورو ټیکسټ راپینګ په دې کې اول راپینګ سټایلز دا خو د راپ سټایل دا ټول ډولونه دي دا ټول مشترک په راپ کې ول هغه ورته انتخاب د څه خبرې اضافه دا عکس چې راغلي دي کوم خواته چې لیکنه راوړي اوس سلو سره طرفه لیکنه راغلی دلته کلیک کو دا به د راپ مطابق دلته چې بل کلیک وکړي مور لیاوټ اپشنز براسه وګورئ دا اپشن راځي اوس تاسو څنګه وکړه یوازې د چپه خواته لیکنه راوځي د عکس او کې به کې اوس چپه طرف تراله کنه واځ راستا غوښتي بیا سپ شین خابې لارجست دا رائټ اونلی بل ورو لارجست اونلی هغه طرف د لیکنه ورځي چې فاصله ډېر اوس د دې تر فاصله ډېر لازم دا کوم موضوع لیکنه خطا ورته به لیکنه خطا کله خطر هم چې فاصله دا خو ډېر سو بیا خطا ورته نو دا حالت هم سي چې خطا فاصله لږه هغه خطا لیکنه دا کلیک مور لیاوټ اپشن بل ورو ډیسټنس فرام ټیکس د خط څخه څومره فاصله ولري دا شاخور باندې راګرځي څومره فاصله ولري د خط د عکس ورته لوړ شات لوړ لاندې خو نسته بخي ورته نیم انچ فاصله دی ولري اوکې اوس وګورئ لوړ لاندې طرف ته فاصله ستا کنه وګورئ هلته لاندې خط راګرځي دا به دا غلطي څه دلته به کلیک وکړئ دا به بوت سایډز انتخاب اوس وګورئ لوړ لاندې فاصله لري دا لستاو چې په غلطي مو کولای شي هغه به دا ده چې په طرف کې څونه هغه دیم نیمه چې لستا طرف دیم نیمه اوکې اوس شاخه د غون فاصله ده کنه مور لیاوټ اپشن ترازو دا هم دا او دا خورسته لرو سایز اوس نه د دې استه اندازه ورکول سایز ورکول سمو بدلته به ذخیر سي اوس له کلیک کوم او تام د دې هارت ورډواله د عکس څومره دومره دي پر خپل خپل سره ذکر نه خپل غټیږي نه دا وسو کې کوم عکس په هغه نظر دلته به کلیک وکړو مور لیاوټ اپشن او تام دا پر خپل چې ذکر ورډواله کوم پر خپل خپل سره زی اندازه نو کدا دوړ خواته غواړي چې خپل په خوښ اندازه ورکړي برابر لا کسب شو دا وسګي او سره چې پر خپل ورډواله دومره راخواله ادا ورته وکړي سپارا نظر دلته کلیک کو مور لیاوټ اپشن دا غس خورسه لرو روټیټ دا سو درجه وګرځي د عکس روټیشن تام د عکس دیش درجه وګرځي چې دلته راځي هغه اندازه ورته کوي
اوس به دا وکړي څو درجې وګرځي 10 درجې کې 9 درجې وګرځي بر دا سره هر څو درجې چې ماکس ګرځي دلته کلیک کوم مور لیاوټ اپشن سایز داغه څخه وروسته رو هایټ دلته بیا صرف په صدې باندې شي کله دلته مخته زیات هم وګوره اندازه راځي چې پېج شولې ده چې پر اخواله زیات کې الته به الته تغیر راځي دا صرف په صدې ته شي بل ریلیټیو ټو د اوريجینل فکچر سایز داغه اندازه چې تور کې داغه مطابق راځي کنه اوس کله موږ اندازه ورکول څنګه د دواړو چې اپشن مخکې انتخاب دا چې بل سیټ کړم دا دواړو انتخاب سن ځکه اندازه ورکوم داغه مطابق دا عکس غټیږي اندس نه کیږي چې دا عکس پر اخواله یو رقم ورډواله بل دواړو یو رقم راځي نو داغه مطابق راځي کنه په وګورئ چې داغه مطابق به انتخاب کې او قانون به وست او بل اوريجینل سایز دی هغه ته شوړې دي ورډواله د عکس 100 دی 3.13 انچ او پر اخواله 2.5 صحیح دا دی ورډواله په دې کې څه تغیرات راوستلې به تعدیلات راوستل اوکې بیرته به عمل نو دا فیکچر اپشنز باید ورسې